السلام علیکم دوستانو، ستړي مه سئ. خدای دې وکړي چې د چینایي ژبې د زده کړې په جریان کې تر دې مهاله تاسې خسته سوي نه یاست. د نن په درس کې راځو د تیر درس و دوهمې برخې ته ورداخلیږو چې د چینایي حروفو لیکل دي. په تیر درس کې موږ صرف لیکې زده کړې، هغه خطونه مو زده کړله چې چینایي حروف ورڅخه جوړ سوي دي. ډېر اسانه خطونه وو، فقط 2 دانې خطونه مو زده کړله. د چینایي حروفو د لیکلو لپاره تاسو باید داسې فکر ولرئ دا چینایي حروف لیکل ډېر اسانه دي. ګورئ دغه اصلي حروف دا هیڅ سخت نه دي، بلکې دغه ټوله چینایي حروف چې دي د هغه 22 خطونو څخه جوړ سوي دي. که تاسې یو خط جلا جلا تمرین کړی اوس نو د دغو لیکل چې دي حتما د هغه خطو څخه جوړ سوي دي. کیدای سي ګوره یو حرف دغه چینایي کرکټر چې دی د 2 خطو څخه جوړ سوي. ګوره دا حرف چې دی د 2 خطو څخه جوړ سوی دی، پی نه. د دې لیکل هم دا ډېر اسانه دي، فقط 2 خطونه دي. صحیح دی. نو دا رقم دغه سته په چینایي ژبه کې اسانیانې سته. که چیرې موږ دغه خطونه نه زده نو اول ځل دغه ویډیو که تاسې ګورئ، که چیرې هغه د خطونو ویډیو مو نه یې کتلې، یو وار ولاړ سئ د خطونو ویډیو وګورئ، هغه خطونه 2 دانې خطونه د ځان سره تمرین کړئ، بیا راسئ دلته، بیا به انشاءالله په دې درس کې تاسو ته هېڅ مشکل نه. دا یو کتاب دی، زه به لینک په ډسکرپشن کې هم تاسو ته کښېږدم، یا د واتساپ د لارې هم تاسو ما سره تماس نیولی سئ. که چیرې ستاسو سره نه موجود دا به ترلاسه کړئ او چاپ یې کړئ. دا HSK1 HSK خو نوم خپله یو چینایي لغات دی، خانیو شوی پینګ کاوشه. د چینایي ژبې د سطحې امتحان داسې معنا لري، اوله درجه ده د چینایي حروفو د لیکلو. په دې کې دا لغاتونه د یوه څخه شروع کېږي، 1.5 دانې لغاتونه دي. اوس نو یو لغات دا دی 1.5 یو لغات کېدلی سي فقط یو کرکټر وي، یو لغات ځینې لغاتونه بیا کېدلی سي 2 کرکټرونه وي. د دې کتاب کې 1.5 لغاتونه راخیستي دي. د هر لغات د لیکلو طریقه د لغات نه بلکې د یوه کرکټر ټوټه کړي دي. نو یو کرکټر امکان لري ځان ته معنا ولري، امکان لري معنا ونه لري، ځکه یو لغات کېدلی سي د یوه کرکټر څخه جوړ وي. که یو لغات یو کرکټر و خو ځان ته صحیح معنا لري، که یو لغات د 2 کرکټرو څخه جوړ و، یوه ټوټه یې بیا مشخصه معنا نه لري، بیا نو باید 2 ټوټې موږ زده کړو. اوس راځو په دې باندې پیل کوو. دا کتاب چې مو چاپ کړي، د دې کتاب په آخري صفحه کې تاسو چې کله آخري صفحې ته ولاړ سئ، دا خالي صفحه ده. دا د چینایي ژبې کتابچه ده. تاسو کولی سئ دغه خالي صفحه 50 شپېته یا 100 ورقې د ځان لپاره چاپ کړئ پر A4 ورقو باندې. بیا به تاسې په دغه چارکونجه خانو کې دلته به تاسې چینایي حروف لیکئ. صحیح، دا خو نو ډېره اسانه خبره شوله. نو زه اوس راځم د دغه چارکونجه خانې والا داسې یو دغه صفحه رااړوم، پر دې باندې تاسو ته چینایي حروف لیکم او د لیکلو طریقه یې درښیم چې څنګه لیکل کېږي. تاسې به د دغه حروفو په لیکلو سره ډېر حیران سئ چې دا چینایي ژبه د دې لیکل هم مشکل نه دي، څنګه چې تاسې ناممکنه بلله. شاید په تاسو کې یو چا فکر کړي چې د چینایي حروفو لوستل او لیکل دا ناممکنه دي، خو دا په اصل کې غلط خبره ده، ډېر اسانه زده کېږي. راځو ګورئ دا کرکټرونه، ټوله کرکټرونه چې دي 104 دي. لغاتونه 1.5 کېږي، کرکټرونه یې 104 کېږي. دا ولې داسې کېږي؟ ځکه چې ځینې لغاتونه بیا د 2 کرکټرو څخه جوړ دي، صحیح دی، یا د 3 څخه جوړ دي. نو په دې خاطر کرکټرونه ډېر کېږي. کرکټر دغه یوه دانه چینایي حرف دا دی. یو کرکټر کېدای سي فقط د یوې خیطې څخه، یوې لیکې څخه جوړ سوی. کېدای سي یو کرکټر د 2 خیطو څخه جوړ سوی، یا د 3 څخه، یا داسې ګوره دا د 2 خیطو څخه جوړ سوی دی. 1 2 3 د 3 خیطو څخه جوړ سوی دی. 1 2 3 دا هم د 3 خیطو څخه جوړ سوی دی. دا د 4 خیطو څخه جوړ سوی دی. نو کرکټرونه کېدلی سي د یوه یا ډېرو خطونو څخه جوړ سوی. نو راځو زه تاسو ته دغه اولنی کرکټر ګوره د شکل له مخې هم ډېر ساده کارېږي. ای معنا یو. دغه خانو کې به تاسې دا رقم یې لیکئ د یوه په ډول باندې. زه تاسو ته خانې رااړوم، قلم به راواخلئ د چپې خوا څخه و راستې خوا ته. زه به تور رنګ صرف یوه لیکه مازې رسم کوئ، ډېر ساده. فقط یوه لیکه داسې دا رسم کوئ، داسې ای بس یوه لیکه مستقیما کوشش وکړئ. دلته زه په کمپیوټر کې رسمم لږ کور راځي، خو که چیرې تاسې قلم کتابچه استعمالوئ دا به سیده لیکئ. نو دا څه شو؟ ای یو څو واره یې ولیکئ، ډېر اسانه. دا لومړی کرکټر شو. تلفظ مو زده کړئ. دا ای دا یې پینین دی او دا یې اصلي کرکټر دی، دا یې معنا ده. دا څه رقم کرکټر دی؟ دا لکه موږ چې په پښتو کې لیکو، لکه موږ په پښتو کې داسې لیکو یو یې وو، صحیح دی، یعنې په دغو باندې په حروفو باندې دا رقم یو دی. نو تر پښتو حروفو خو دا یوه خیطه لیکل دا خو ډېر اسانه شول، صحیح دی. دا لومړی
حرف سو. راځو ورپسې دوهم حرف ته. دوهم دانه په تلفظ کې ویل کېږي. دوې خطې دي. فقط کوشش کوئ چې دا خطونه تاسې په دا مابینځ کې ولیکئ. صحیح دی. ته ګورئ یوه خطه ولیکئ بله خطه. یوه خطه بله خطه. دا دواړه خطې څه نومیږي؟ یوه هم خنګ نومیږي بله هم خنګ نومیږي. دا دوم. سن درې خطې دي. لاندې خطه یې څه لږ اوږده ده، مابینځ یې لنډه، د لوړه بیا یو څه اوږده ده. سن ته ګورئ ډېر ساده. او دا د لاندې خطه یو څه اوږده ده. خنګ بل خنګ او بل خنګ. دا درې لیکې خنګ. دا سن. سن سو ډېر اسانه. صحیح. ځو بل کرکټر ته. دا به تاسو تمرین کوي. دا چې اسانه دي نو ځکه مخ ته ځو. دا تلفظ ګوره د مثبت نښه ده. تلفظ یې ش معنا لس. اول به داسې کوئ خنګ به لیکئ بیا به شو لیکئ. نو اوس راځو دغه خبرې ته. په چینایي ژبه کې داسې خنګ او بیا به شو لیکئ. که څوک داسې ولیکي اول شو ولیکي بیا خنګ ولیکي کرکټر یې صحیح دی مګر د لیکلو طریقه یې غلطه ده. د لیکلو طریقه دې ته چې مثلا ته به اوله دا خطه لیکې او دا خطه به د چپې خوره شروع کوې، پسې به دا سیده خطه لوړه جګه خطه لیکې. دې ته سټروک آرډر ویل کېږي یا د خطونو ترتیب چې اوله کومه خطه رسم کې بیا ورپسې بیا کومه خطه رسم کې. صحیح دی. نو هغه خبره زه تاسو ته لیکمه. سټروک آرډر یا د خطو ترتیب. سټروک آرډر دې ته ویل کېږي چې موږ کله چینایي حروف لیکو باید دا رقم یې ولیکو چې کومه خطه اول لیکل کېږي هغه اول ولیکو، چې دومه لیکل کېږي دومه یې ولیکو، او د خطې د شروع ځای هم پر هغه ځای شروع کړو څنګه چې موږ ته ښوول سوي. دې ته ګورئ خطو ته خو بېخوا ویل کېدل، بیشون ورته ویل کېږي. صحیح دی. ستاسې باید هېر نه سي. بیشون څه معنا؟ د خطونو ترتیب. زه به تاسو ته پښتو هم درولم. د خطونو ترتیب. نو دا خو مزده سوله چې کومه خطه څه رقم راښول سوي په هغه ترتیب باید موږ ټوله چینایي حروف ولیکو. نو دلته چې تاسې دغه لس لیکئ اول خنګ لیکل کېږي بیا شو لیکل کېږي. صحیح دی. دا ستاسې زده سو. تاسې دغه خانې ټوله خپل کتاب کې دا ټوله په پنسل باندې ډکې کړئ د سر څخه تر پای پورې. انشاءالله دا چې ډکوئ دا مو ټوله زده کېږي. بیا که چیرې سخته حروف راتلله بیا به تاسې په هر حرف باندې یوه صفحه ډکوئ یا به لږ ته لږه نیمه صفحه د کتابچې ده په هغه باندې ډکوئ. بل دغه کرکټر دی ګونګ. دا یې تلفظ دی. کار ته ویل کېږي. اصلي خو نو دا د اصلي لغات یو ټوټه ده. ګونګزو کار ته ویل کېږي. راځئ دلته یې ګوره په دا ځای کې تاسو ته رقم درښیي. اول دا خطه رسم کړئ، پسې ګوره دا خنګ شو بل خنګ دی. نو ورته ګورئ عین په هغه طریقه سره یې موږ لیکلی سو. داسې خنګ ولیکئ، په مابینځ کې شو ولیکئ، بیا هم خنګ ولیکئ. خنګ شو خنګ شو خنګ. صحیح دی. دا څه نومیږي؟ کونګ. ډېر ساده. مخ ته ځو. دا شپږم دانه کرکټر دی. اوله خطه یې خنګ، پسې شو او پسې یو کوچنی دانه دین لري. د خطو نومونه خو نو ستاسې په یاد دي. صحیح دی. دی دی خنګ شو او دلته کوچنی دین لري. یو واره بیا ورته لیکم. خنګ شو او دین لري. د دغه کرکټر تلفظ سره کم دی سیا معنا لاندې. سیا لاندې. دا ځای به تاسې ټوله ډک کړئ. اووم دانه کرکټر دی. تلفظ یې دی و معنا پنځه. خنګ اوله خطه ده، دومه خطه شو، خنګ او بیا خنګ. ګوره د خطو نومونه خو نو ستاسې په یاد دي. د تکرار لپاره تاسو کولی شئ د تیر درس ویډیو یو وار بیا ونی. دا خنګ داسې مابینځ کې راکښته شي. شو پر دا مابینځ باندې خنګ داسې راکښته شي او لاندې دا لیکه بنده کړئ. که چیرې دغه ټوټې دلته مښتې که نه وي مښتې دا بیا فرق نه لري. چاشکه دې صرف ورته ورته وي. صحیح دي.
ګوره خنګ شو خنګ ج که چیرې یو چا داسې لیکلي و دا هم صحیح دی نو دا و تلفظ یې څه دی و معنا 15 ښه تاسو که چیرې زه تیز روان وم د تمرین په وخت کې تاسو دا ویډیو درولی سئ نو ځکه په ویډیو کې زه ډېر سلو نه ځم چې ویډیو اوږده نه سي تاسو ویډیو درولی سئ تر هغه وخته خپل تمرین کوئ چې یو کرکټر مو زده سو بیا ځئ مخ ته ځئ بو په منفي جملو کې کارېږي د جملې د منفي کولو دپاره چې یو څوک وایي زه زده کوونکی نه یم و بوش سویشنک د جملې د نه معنا لري نه نو اول خنګ پیه ده شو او په اخره کې دغه سټروک یا خطه چې ده دین دی نو ورته ګورئ زه تاسو ته بو رسموم خنګ د پیه لري پر دا ګوره په دا ځای کې بیا نه ورکوي دلته یو څه لاندې شو لري او بیا دین یو وار بیا درته لیکم خنګ پیه شو او دین دا بوس نو دا چې کله تاسو ډېر تمرین کوئ بالاخره به د ده رنګ لیکل د ده شکل دا به بې له پینین څخه تاسو ته معلومیږي بو دا ځای به ټول دا کوي راځو په دې ځای کې لږ غلطي راغلې ده د دې تلفظ دی نیو ان هغه دوه ټکي والا یو د دې اصلي تلفظ دغه رقم دی زه به تاسو ته ولیکم په کیبورډ کې تاسو څه رقم لیکئ په کیبورډ کې ان خو خپله د ان پر ځای دا دوه ټکي والا یو د وی په ځای کې دی کله چې د وی حرف تاسو کلیک کوئ تاسو ته دوه ټکي والا نیو او ته ګورئ دا ان وی ما کلیک کړله دریم ټون یې دی نیو ښځې ته ویل کېږي یعنې د ښځې په کرکټر کې دا کار شوی دی نیورن اصلي ښځې ته ویل کېږي پیه دین پیه او خنګ دغه خنګ باید ګوره تر دغه څوکې باید راتېري که دلته پاته و دا بیا پوره کرکټر نه دی هغه بیا بل شی ورسره جوړېږي نو تاسې اوس ورته ګورئ نیو پیه دین پیه خنګ یو وار بیا پیه دین ګورئ د دغه کونج څخه به دلته بله پیه په رسم کوي چې دا لاندې خوا خطه کې او پر سر باندې به یو بل خنګ ورکښېږدئ چې دغه څوکه یې تېره شوي دا کرکټر هر وخت چې تاسو ویل دی نیو تلفظ یې دی نیو ښځې ته ویل کېږي لسم دانه لسم کرکټر دی ګوره ډېر ساده پیه او نه تلفظ یې دی رن انسان ته ویل کېږي شخص یا هم انسان ورته ګورئ ډېر ساده پیه نه باید دغه څوکه یې مښتي پیه نه پیه نه تلفظ یې څنګه دی رن شخص یا هم انسان دا لسم کرکټر شو ورپسې یولسم او اخري دانه کرکټر وایو په دې ویډیو کې به تر دغه ځای پورې وایو ګورئ دا لکه رن داسې دی فقط دغه یوه خیته اضافه ده یو خنګ د خنګ ترتیب دا دی اول خنګ رسمیږي تلفظ یې دی دا معنا لوی یا غټ ته ګورئ اول خنګ رسم کوي پسې هغه انسان رن په رسم کوي پیه نه لږ بیا په چارکونجه خانو کې سم ولیکئ اول خنګ پسې داسې پیه او د دا کونج څخه نه ګورئ لکه رن دغسې دی مثلا رن ته که چیرې یوه خیته بله ورکړې په دا باندې بدلیږي نو خنګ پیه او نه دغه لس دانې یولس دانې کرکټرونه تاسې تکرار کړئ او کوښښ وکړئ چې هر کرکټر نیمه صفحه په خپلو کتابچو کې ولیکئ هر ځل چې لیکئ تاسې پینین په خوله باندې صرف ورسره تلفظ کوئ تر څو دغه شکل ته په کتو سره د دې تلفظ تاسې را په یاد سي دا اوس تاسې باید د دې تر مخه بې له دې چې پینین ورسره لیکلي رن وپېژنئ رن نیو بو و سیا ګونګ ش سن ار ای که چیرې تاسې وکولی سول دغه یولس دانې حروف په لیکلو او په لوستلو زده کوئ بې له پینین څخه نو ستاسې چینایي حروف زده سوي دي دغه لومړني درسونه د چینایي حروفو هغه اساسي او ابتدایي درسونه دي که چیرې تاسې دا زده کوئ ډېر په اسانۍ سره تاسې نور حروف هم زده کولی سئ د فعلا دپاره خو تاسې دغه یولس دانې حروف تمرین کوئ بیا به انشاءالله په بله ویډیو کې
تاسو ته نور حروف هم وایم بیا به مخته ځو. تر 11 دانه پورې مو ویلي دي. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.